نو تاسو ته بیا اندازه هم ولګېږي. رادیا داسې نه یې چې ګوره خوله مو اوبه ورته ونه کړي. حاجي صاحب دلته پلي پخوي. دا دي ماشاءالله دا نمکیان هم ښه انځر نه لري. دانه په ما باید کیاوه دا په څو دي تان دی ورته رالمه ماشاءالله. نو لار د وینې او ډېر خوندور هم دي ولا بیخي ښه دی ماشاءالله. دا خو هم د افغانستان دی او د کابل دی. څو رقم اصل دی؟ اصل رنګ اصل ستا دی په دې لاس کې دا د جوز دکان دی. 1 کیلو دی پر جیب یې ګرامونه دا نوشته 2.5 دا کیلو په 200 افغانۍ ده او دا به چې جیب فرق نه کوي. لیټ مو رانیوله نو بېرته د خیره سره را روانو لا بیا زموږ دی و چې مې شمال مستسته د نیل بالا خو نو بس دغه دکان دی. نو د هغه ځای څه زه راغلی وم ادرس مې دې ته ورښوولی دی. کیلۍ والا دی خپله کیلۍ ورسره ده. بیا ماشاءالله انځر دی. دا کیلو په څو دی؟ نو ماشاءالله زعفران دی. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړه او روغه د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. تقریبا 11 بجې دي د غرمې. زه یم ذکرا ده راوتلي یو. نو غوښتل مو چې ولاړ سو بازار ته یو څه سودا هم راوړو د کور دپاره او یو قدم هم و دا هم نه و وتلی. ذکرا سلام وکړه ورته وګورئ څنګه یې ځان سم کړی دی. نو ولاړ به سو د بازارو خواته یو څه وچه میوه هم په کار وه. یو چا راسه غوښتې وه. نو ولاړ به سو وبه ګورو چې په عینو مینه کې وچه میوه چیرې پیدا کېږي. نو بیا که چیرې تاسو هم رانیوله یو ځای دلته ما لیدلی دی زه به ورسم وبیا ګورم نرخونه بیا مقایسه کړم. نو بیا تاسو ته هم در وښیم چې ایا تاسو یې دلته رانیولی سئ که یې نه سئ. فلاګ را سره تعقیب کړئ. د کندهار ښار عینو مینه دا ولې په وارې سره یا د ذکرا ستا شریکانې را روانې دي وینې. دا پاپړ موږ ته راکوئ دې ته یې ورکړه یو دانه نه درکوي تا ته یې زه در رانیسم. نو تاسو راځئ چې ولاړ سو وګرځېږو. ماشاءالله ښایسته خوندوره هوا هم ده. اوه 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 ذکرا وغورځېده. ذکرا بوی سوې کوم ځای دې بوی سو؟ دا د حاجي صاحب دلته پلي پخوي. دا چمپلان دي خراب دي نه چې تلای ول دي بوټونه نه په پښو کول. ما او ذکرا روان یو د دې چمپلان لږ لږ خراب دي. نو ښه په طبیعت د ذکرا په قدمو سره روان یم. نو موږ دا چپل لاسته کاچېږو. دغه لاس کې یو دکان دی زه ورځمه د دې دکان به هم در باندې ووینم او نرخونه او شان به هم در باندې ووینم. د په دې لاس کې دا د جوز دکان دی. دغه لاس کې د میوې دکان دی. دا ته ورځم. دکان دی ورته رالمه ماشاءالله. نو ستې پوسټونه ما لیدلي وو په فیسبوک کې ښه. نو بیا مې وغوښتل رالم. زه ډېر ځایو ته ورغلی یم ډېر دکانو ته ورغلی یم بیا ووینې نو دغه دي وچې میوې. دا ځینې پوښتنه به زه د ده څخه وکړم. نو تاسو ته بیا اندازه هم ولګېږي او درک به در معلوم سي. نو بیا کوم چیرې غوښتله چې په عینو مینه کې وچه میوه رانیسئ نو دلته بیا رانیسئ. ښار ته به تکلیف نه کوئ لکه زه. نو اول به د پستې پوښتنه درڅه وکړم ته دې خواته راواوړه ځان به مو ورمعرفي کړې. نوم دې څه شی دی؟ سلیمان خان. څنګه یې په خیر یې؟ نو د نوي دکان مبارکي درته وایي. نو انشاءالله بس هغسې اعلانات هم ښه دي او موږ به هم کوشش سره وکړو چې دا کار مو پرمختګ وکړي. نو اول به د اصلو پوښتنه به درڅه وکړم. څو رقم اصل دي؟ اصل رنګ اصل ستا دا خپل نرخونه موږ پکې نوشته کړي دي. دا په 3.5 افغانۍ ده. دا چې بیا دی دا په 1400 افغانۍ ده. دا څو ګرامه دي؟ دا 1 کیلو دی. نوشته جوینې دلته پر دا 1 کیجي دا 1 کیلو دا 1 کیلو دی.
پر جیب یې ګرامونه دا نوشته 200 ګرامه 250 ګرامه دي په 350 افغانۍ دي و به د په 350 افغانۍ او دا سره دغه فرق سره لري و دا فرق یې خامخا نو دا په 300 افغانۍ دي دا مثال دی و دا به زوم 200 ګرامه که دا 250 یا د 200 ګرامه نو د 400 ونیسه تر 350 او تر 200 او دا پسته دا پسته د امریکایي پسته ده دا چې د اومه راځي او هغه لاندې بیا پخه ده ښه دا اوس اومه ده دا اومه ده دا کیلو په څو دا کیلو په 900 دی دا په 800 افغانۍ او لاندې زونې خو نو زموږ دا زونې نو زموږ ته زونې دي دا کیلو بس حساب کیلو او پاتې سو دغه دا به زموږ ستي دا چې د ځینې خلک ورته وایي چې شو رنګارنګ لورمانې پرېښي دي ځینې ورته وایي ازبکي تاجکستاني ده خورا نومان موږ دلې تاجکستاني یا ازبکي ورته وایي دا بیا په څو د کیلو دا کیلو په 200 افغانۍ ده په 200 او پاتې سو د ایراني پسته ده دا ایراني چې باندې په والا پسته ده دا ډېر ښه پسته ده دا ښه پسته ده دا په څو د کیلو په 950 افغانۍ هم ښه ده مرزانه ده او بادام خو نو ماشاءالله زموږ دي او معروف ولسوالي بادام دي او دا کیلو په 200 افغانۍ ده او دا به چې فرق نه کوي خو ما زه رنګونه سره دغه دي دا څه خرج ده سپین دا په څو دي دا په 600 افغانۍ او دا نو ماشاءالله هغه بادام دي چې مقصد په دغه دي ماتي په لاس ماتیږي دا ډېر نازک دي نماز داسې کې هغه خپل ډایرکټ مات او بالکل تکلیف نه غواړي تکلیف نه غواړي او ښایسته مغز یې هم دی او ډېر صفا مغز دی واخه ذکره دا وخوره او کاجو خو نو په څو دي کاجو دا چې دی دا ویتنامي کاجو دی ښه دا ویتنام والا دی او دا چې دا هندي دی دا کیلو په څو ده دا کیلو په 950 افغانۍ دا په 200 او کشمش خو نو ماشاءالله بیا زموږ دی او کشمش خو نو ستاسو ته بالا خو نو رنګ کشمش ته دا رنګیان ښه دا په څو دي دا کیلو په 200 او په 200 او دا خو بیا توري دی او توران وسکي مزاري توري دا دغه نه لري دانه په مابینځ کې او دا په څو دي دا کیلو په 250 افغانۍ ښه او دا خو وڅکي دي دا توري وڅکي دا غته څو کراچي ورجو دي شانته او دی خو خو نو ماشاءالله کورت دی کورت خدا را دی دا سینې سی ګور خلم وبور ته ونه کې نو دغه په څو دي کیلو په 300 افغانۍ 300 افغانۍ دی او بادام خو نو د امریکایي دی او امریکایي مغز دی دا به نسبت زموږ دې ته ارزانه یا و دا په 600 افغانۍ او زموږ وطني بادام هم شته هغه خو بیا پر خوندور دي او دا خو د کډو زونې دی او دغه بیا هم زموږ بادام هغه بادام نه لوړه مسم دا مغه بریانه کړی ده ښه بریان بادام ته وځي چې خوند ښکارا کوم دام ډیر اسانه ما چی تیو خوره دا رښتیا خوندور دي بیخي نو بس دغه دکان دی نو دغه ځای څه زه راغلی وم ادرس مې دې ته ورښوولی دی ښه دغه ځای څه تیار راغلی وم او دې خوا ته دا نور دا ماچي و دا شان دی دا خو هغه دوی چې ډېر اعلانوي دا خو کیلۍ والا دی او کیلۍ والا دغه جو کاګروډ ورته وایي که څه شي ورته وایي چارمغز به زه موږ ورته وایي که دوی څه شي ورته وایي دوی دغه کاګروډ ورته وایي خارجیان خو موږ ته جاوز ورته وایي خارجي جاوز دی او کیلۍ والا دی خپله کیلۍ ورسره ده کیلۍ ماتیږي دا بیا بله کم نه ماتیږي دا خو ما تر اوسه نه دي خوړلي دا مې اول ځل دی په ژوند کې دا بیا اشتغ دا خو تیار بسکوټ دی دا بیا اشتغ دا اشتغ دی ماشاءالله دا خو هم د افغانستان دی دا کابل دی دا کابل راوړي د دې کیلو په څو دا کیلو په 300 افغانۍ دا په 300 افغانۍ داسې ورته وګورئ ماشاءالله بیخي خوندور نو ډېره مننه ستا د تکلیف څخه دغه دی نو ماشاءالله کیدای سي نرخونه در معلوم سوي د وچې میوې سیار ماډل میوه هم پکار نو چې وروسته بیا زه زما نظر در سره شریکوم چې د ده دوکانه واوسم دا دغه دا خرماوي دی دا شان دی ذکره دا غواړې هغه لا نه دی خوړلی واخ دا وخوره دا کاواله ده دا څه دی بله کمتیبیت دی او دا بیا ماشاءالله انځر دی دا کیلو په څو دی په دې کې فرق دی کیلو په 200 دی بل په 800 افغانۍ دی یا ښه انځر هم شاته پراته دي هغه ډېر بهترین دي نو ته ولاړ په لاړو دی یا هغه مو بیا 10 کیلو لاړو چې راوباسه وبې ګور او دا خو نو ماشاءالله زعفران دی
دغه دکان دی یا دا دی ماشاءالله دا نمکیان هم ښه انځر دي. و دا او دا بیا ماشاءالله زموږ وستس د کندهار د ویکوینه او ډېر خوندور هم دي ولا خود بیخي موږ ښایسته دا دا پټوو چې دغه نسي بعد هوا وي دا به توري تورېږي و دا به موږ او دونه پاکې او جوش تر اوسه ما نه وې لیدلې. د دې کیلو په څو ده؟ د دې کیلو په 400 باندې 400 او مناسب هم دي. دا دی ماشاءالله د ټولو شیانو نرخونه مې در سره شریک کړله. واقعا هم د دوی نرخ او د ښار نرخ ما تاسو ته نورې ویډیوګانې هم جوړې کړې دي. بیخي فرق نه سره لري. نو بیا وروسته ما پوښتنه وکړه د دې دوې درې څانګې دي. یوه څانګه یې پر دومره فواره باندې شته. نو که مو غوښتله چې وچه میوه رانیسئ په عینو مینه کې نو بس راشئ. بیا به انشاءالله دوی تخفیف هم در سره وکړي او ستاسو په خوښه او ښه شی به هم درکړي. نو خدای پاک دې وکړي چې ستاسو په دا مرتبه سر خلاص شوی او ذکرات هم یو دانه بادام ورکړی و تر اوسه یې په لاس کې ده. یا ته خوند را وګوره، ته وګوره، ته وګوره، ټوله وخوره. څنګه دی؟ خوندور دی؟ زه ښه ده. ما او ذکرام یو څه شی رانیوله دی. ډېر شیان نه و په کار خو بیا هم هغه کوم شی چې مو ضرورت و هغه مو پیدا کړله. چاکلیټ مو رانیوله نو بېرته د خیره سره را روانو. نو دا و د وچې میوې دکان په عینو مینه کې به تاسو مو ولیدئ او نرخونه یې ماشاءالله د بازار سره تقریبا سیم ټو سیم، یعنی تقریبا یو رقم. نو تاسو کولی شئ چې د لې رانیسئ او بیا ماشاءالله ښه خاص شیان کې پکښې وو. خاص پسته، بادام، کاجو، رقم کشمش، ښایسته او جوش. او دا جوش خو نو ماشاءالله اوس سیزن دی ځکه په ژمي باندې ډېر ښایسته خوند کوي. د چایو سره یې خورې، البته د شنو چای سره. کیدای شي د ډېرو دوستانو خوښ وي، زما خپله هم خوښې دي. نو دا جوش دا نرخ چې و نسبت کاجو پستې ته ډېر مناسب و، 400 افغانۍ کیلو. نو اوله فواره ده. د ذکرا چمپلان خراب دي، نه شي کلای پکښې کي. بېرته د خیر سره را وګرځېدو. دا مې ډېره ستړې کړله ولې چې چمپلان یې هم خراب وو، سم بوټونه یې په پښه کړي وای ښه او بیا دونه ګرځېدلی هم نه شي. او په غېږ کې ما نه ده اخیستی ولې چې زما په یوه لاس کې شیان دي نو دا بل لاس کې مې موبایل دی. دا دغه ده. ستړې شوې ډېره که لږ؟ نو دې اول سر کې لا کوشش وکړئ وای موټر باس. مرته مال یا موټر نه باس په پښو ځو ځکه چې هوا ډېره ښایسته وه نو زما خپله زړه و چې په پښو راووځم. نو بس دا و چې شاوخوا وګرځېدو په عینو مینه کې هم او د وچې میوې دکان مو هم در باندې ولیدئ. او ذکره بېرته ښه په خیر سره راورسېدو کور ته. نو تاسو به وینئ چې هوا څونه خوندوره ده، ښایسته لمر دی خو بد نه لګېږي. ډېر هم سړی نسي ورته درېدلی چې ته ډېر ورته ودرېږې ځکه ګرمي کېږي. نو بس ښه ښایسته هوا ده. نو خدای دې وکړي چې تاسو دا ولاګ خوښ شوی او پر ولاګ مو خوند اخیستی. نو تر بیا د الله په امان، ښه وخت، ښې چارې. بای بای.